هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د 18 نیټه ده چې د 2025 کال د سپتمبر له 2 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کونړ کې مرګونې زلزلې له کبله شاوخوا 812 کسان مړه او 2500 نور ټپیان دي. د تخار سپینزر سوداګریز ښارګوټی پرانیستل شو. د مزار شریف د روضې مبارکې شاوخوا د څراغي ستنو جوړېدو چارې پیل شوې. او یمن وګړي وایي د ځمکنۍ بشپړتیا او د غزې ملاتړ ته دوام ورکوو. اوس هم بشپړ خبرونه. په کونړ کې مرګونې زلزلې له کبله شاوخوا 812 کسان مړه او 2500 نور ټپیان دي. په کونړ ولایت کې د تېر شپې زلزلې له امله د مړو شمېر 812 ته رسېدلی او شاوخوا 2500 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل په یوه غونډه کې رسنیو ته ویل چې په ننګرهار کې 12 کسان مړه او 250 نور ټپیان شوي. په لغمان کې 58 کسان ټپیان شوي او په نورستان کې 4 ټپیان دي. ویان زیاته کړي چې دا شمېر وروستی نه دی او د مړو او ټپیانو شمېر ښایي بدلون وکړي. د تخار سپینزر سوداګریز ښارګوټی پرانیستل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په تخار ولایت کې د سپینزر سوداګریز ښارګوټي د جوړېدو چارې پرانیستې. هغه ویل چې دغه ښارګوټی به د هیوادوالو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته مثبت اغېز ولري. برادر ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې ستونزو ته به په وخت رسېدنه کیږي او ورسره به په ټولو برخو کې همکاري وشي. دغه ښارګوټی په 80 جریبه ځمکې کې جوړ شوی چې د 5 مارکېټونو له جملې د غلجاتو مارکېټ نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو او د پاتې 4 مارکېټونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د مزار شریف د روضې مبارکې شاوخوا د څراغي ستنو جوړېدو چارې پیل شوې. د شپې د روښانتیا د ښه والي، د ښار ښکلا زیاتوالي او د شپې د امنیت د بهتر تامین لپاره د بلخ والي محمد یوسف وفا د لارښوونې او د مزار شریف ښاروال حافظ عبدالرحمن همت د هڅو په اساس د روضې مبارکې شاوخوا د څراغي ستنو د جوړېدو کار پیل شو. دغه پروژه د څراغي ستنو د نصب، د رنګارنګ شیټونو او ګروپونو د ځای پر ځای کولو لارې د خصوصي سکتور په همکارۍ ترسره کیږي. تمه ده د پروژې په بشپړېدو سره به سیمې ځانګړې ښکلا ولري، روښانتیا به شي او امنیت به هم په شپه کې خوندي شي. او وروستی خبر دا چې یمن وګړي وایي د ځمکنۍ بشپړتیا او د غزې ملاتړ ته دوام ورکوو. په یمن کې د اوسیدونکو په وینا سره له دې چې د حوثیانو لومړی وزیر احمد غالب الرهوي او څو نورو لوړپوړو وزیرانو د اسرائیل په وروستیو بریدونو کې وژل شوي، هغوی به د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، د دفاع او د غزې د ملاتړ لړۍ ته دوام ورکړي. د یمن د اطلاعات وزارت مرستیال محمد منصور ویلي چې د اسرائیل پر وړاندې د غزې د فلسطینیانو ملاتړ ته د ملي حاکمیت د دفاع برخه ده. هغه زیاته کړي چې د لومړي وزیر له لاسه ورکول لویه ضایع ده، خو موږ پرېکړه کړي چې له خپل هیواد دفاع وکړو. په همدې حال کې د سنا یو شمېر اوسیدونکو هم ټینګار کوي چې د اسرائیلي بریدونو له امله د فلسطینیانو د ملاتړ عزم کمزوری نشي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.